یو بل د زنانه مېړه خوان زخمي ده او د هغې مور په شهادت ورسېدله مور شهیده شوې ده یو بل ماشوم ده زنه وړکه ده مو بچا ده هغه داسې کړلو د ویله کې هغه زخمي شوې ده هغه زخمي ده هو دا د امریکایانو په شمول امریکایانو ورسره وي دغو خلکو سره د ضربتي دی بمګانې ګرځېدی طیارې هلیکاپټر و د ځواکونه ټولو موټرو سره دي بیا پرونه ورځ دلته مرمر وشړلې دا کور ده دا بدیا کې نه دي بل څوک داسې نه وي نه رونه ورځ ده نه دلته تلیفون شته نه تلیفون دلته ډزونه ده چې ځواکونو نه کړي دي او دا د ویرې حالات کې څه حالات کې مرمۍ استعمال کې مو کورونه نه کسي او ماشومان نه کسي اوس کشمیر وته کې ګرځي په دغه کشمیر وته کې بونګانې ګرځي او هلیکاپټر ګرځېدلو د اوس د یوه ثانیه کې که چېرته نستی په حالات کې وي نور بونګانې ورسره وي ماشومان دغه د زنانه کوم ځای کې شهیده شوې ده زنانه په دا ځینې زنانه ده ځینې دا د ما ماشوم ځای کې راخوستل راغله دغه ځای کې زنانه وه زنانه دلته شهیده شوې ده دا زنانه دا ځینې ولاړه وه دلته سامان کې خپلې کور او پخلي سامان دغه داسې موجود دي وګورئ د اول کوم ځای لګېدلی اول مرمۍ دلته دغه د ویلنې ولګېدله د دروازې سره دغه ډول لګېدلې د دغه دلته زنانه وې نور کور کې زنانه وې دغه منطقه کې نور شهدا شوي دي که نه دي د پرون د ورځې نه تر اوسه پورې یو دوه کسه شهیدان شوي دي یو بل هغه مجاهدین نه نه د کور څخه د کور نه ووتلو نو دی د سدي پاره ووتلی کور نه وتلو په هغې حالت کې ویشتله ده د هغه د زمبر د سیمې د سوری خو له مربوط سره دغه خونه ده سیپان خوا کې خو کې خونه ده صحیح شوله الله د خیر ډېر کړي بس الله تعالی دا دروازه لګېدلې ده دغه ځای کې اول لګېدلی ده دغه د دیوال لګېدلی وه دلته زنانه ناسته وه کور کې دننه د ماشوم دننه په خېټه کې ماشوم پټ کې دغه ځای کې د پخلی ځای و پخلی کوله دلته لګېدلې ده دغه راځه تر زمان هل ته به سره مطلب ته پینه مسله